السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. نن غواړم تاسو سره داسې ویډیو شریکه کړم چې څنګه وکولی شو د خپلې فیسبوک یعنې آی ډي پاسورډ ور چینج یا بدل کړو. نو هر څه نه مخکې زه غواړم چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کېکاږئ. نو راځئ چې په ویډیو باندې شروع کړو. د هر څه نه مخکې زه غواړم تاسو فیسبوک لایټ ولرئ یا هغه بل شین رنګی فیسبوک. نو موږ دې ته ورننوځو. نو وروسته له هغې موږ د خپلې آی ډي سیټینګ ته راځو. سیټینګ کله چې موږ سیټینګ ته ورننوتلو نو موږ دلته راځو په سیکیورټي او لوګین باندې موږ کلیک کړو. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړ نو زه غواړم تاسو نور شی هم کولی شئ. دلته تاسو د خپل اکاونټ د حق څخه هم ساتلی شئ. نو راتلونکي ویډیو هم زه په دې باندې جوړوم. نو زه په دې باندې کلیک کوم. زه غواړم تاسو د آی ډي پاسورډ چینج کړم. کله چې موږ دلته راننوتلو نو زه غواړم چې دلته تاسو ته خپل د آی ډي پخوانی پاسورډ درکړم. دلته به موږ خپل آی ډي پخوانی پاسورډ ورکړو. دوستانو ما پاسورډ ورکړلو. نو اوس زه غواړم چې دا پاسورډ چینج کړم. که تاسو نه پاسورډ ویر شوی وي نو تاسو په د فورګیټ پاسورډ باندې بیا کلیک وکړئ. هلته تاسو نه شماره غواړي پاسورډ مو خپله چینجیږي. نو زه په سیو پاسورډ باندې کلیک کړم. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړ نو که تاسو غواړئ چې د نورو خلکو د بل چا په تلیفون کې ستاسو آی ډي راخلاصه وي نو که تاسو غواړئ د هغو څخه یې لوګ اوټ کړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې لوګ اوټ نه شي د نورو خلکو نه تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. نو زه په دې باندې کلیک کوم. بیا وروسته د هغې نه په دغو باندې کلیک کوم. لوګ اوټ آف آل سیزونز په دې باندې کلیک وکړم. لوګ اوټ په دې باندې. نه دی دوستانو زما د فیسبوک پاسورډ بریالیتوب سره چینج شو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زما د ویډیو لایک کمنټ او شیر درڅخه هیر نه شي. سبسکرایب. نو خدای په امان. الله مو مل شه. زما چینل سبسکرایب کړئ. خدای مو سپارم. تر بیا.